څه شي راوستی دلته؟ مسکنی همین خانه ما دست پای ندارم، من مجبور هستم یعنی میرم میگردانم تا 2 روزی که یک زنده هستم یا این میمره یا من میمره. څونه وخت کې دا د وړه بوجۍ دین د وړې کور په دروازه کې په ولا او په بلا کې 2 ورځې ما په کور کې ډوډۍ پخسوي. زه دغه وایم چې دغه سړی چې دغه شی ورکړی دی الله دې جنت فردوس دی. امین. السلام علیکم. خیر جوړ په خیر. سال دا څه دی را جمع کړ؟ پلاستیکان. د باندې څه کوي بابا؟ تاسو پرڅوم پلاستیکان خرڅه. اوه څونه پیسې په جمع کړې؟ دا شی نو کولا کې ورسې. نو ته تر اوسه مازیګر پورې دیون مې جمع کړ. دا یو سهار بیا په دې تجارت کې مفاد کم دی، فایده پکې کمه ده. څو بچیان دي په شپږ بچیان په دې پلاستیکو پوره کړ؟ الله مهربانه ذات دې خپل همت خو تر لاس نه ورکړي. ته ډېر تکړه سړی بابا، ته ډېر تکړه سړی. دا کارت به واخلې، دا کارت واخله. سبا په 9 بجو عینو مینه دروازه چې ده لویه دروازه فوټبال میدان دی 9 بجې بل ځان نه ورسې. صحیح ده؟ دا کارت واخلې سبا تبا دا کارت واخلې تاسو د سره مرکه همت کې زما لخوا دا یو تحفه واخله. صحیح ده؟ ته زما مېلمه یې دا واله بابا مزدوري کوي تاسو د لاسو ته وګورئ بابا د دې لاسو روزي چې پیدا کړي هغه به څومره خوند کوي چې دا زما لخوا تحفه. څنګه خیشتې؟ دا خو نن دا روزانو کې را باندې دغه سره د ګرمۍ سره د خیمې په سر پورې وموسي. الله دې تاسو ته اجر درکړي. واقعي د وطن خدمتګاران تاسو یې. ستاسو د لاسونه باید مګمګ شو. روژه سپین ږیری په دې عمر باندې دی دلته ولاړ. فقط یو مېلماني به زما له طرفه دغه به واخلې په 9 بجو باندې 9 مې اولې دروازه چې ده که نه هغه فوټبال میدان ته به راسي. صحیح ده؟ اجاب څه حال دی؟ شکر بیخي ښه انشاءالله. څه شي راوستی دلته؟ مسکنی مسکینۍ. څه رقم مسکینۍ؟ مسکنی وروره نه مځکه لرو نه باغ لرو نه جایداد نه ولاکه د خوارۍ سړی د هغه زه په کور کې یتیمان راپسې تا سره هم یتیمان دي؟ و هېڅ نه باغ سته نه پټۍ سته نه ولاکه دونه څوک سته او خپل هم سره یې کومک روغ نه یې په بدن معیوب یې. څونه یتیمان دي په غاړه دي؟ 6 کسه یې په دا پوښتنه ډېره دردمنه ده. زه اکثره چې دا پوښتنه چا نه وکړم بیا بیرته ما سره جواب نه وي چې زه در سره خبرې وکړم. دومره درد زړه ته ښکته کوي. ولې فقط غواړم چې دغه خلکو دلته چې څه وي هغه تاسو سره شریک کړم. هر یو نن چې پوښتنه کوي یتیمان دي را په غاړه د دې یتیمان نه به موږ کله خلاصېږو. داسې ورځ به م راشي چې زه یو چا ته ووایم چې څنګه راغلی هغه راته ووایي چې ولا
بس یو کس راغی په زور یې راولېږلم کاډ یې راکړه ولې مسکین نه یم خو په زور یې راولېږلم د دې ورځې په ارمان چې زه لسو کسو سره خبرې وکړم او یو نه ما نه اورم چې ماته یتیمان پاتې دي دا ورځ به په افغانستان راشي ډېر ارماني یو زه دغه وایم چې دغه سړی چې دغه شی ورکړی دی الله دې جنت فردوس دی امین الله دې د ده رزق دغونه کي چې دغونه یو په لکه شي زما بیا دغه دی چې ده چې موږ دا مسکینان یې په یاد وو الله دې د خپل دربار کې کامیابه ولري دا مسلمانان چې هر چا دا کړي څنګه راغلی دلته بایسکل سره د کومک لپاره راغلم خو در په درو مسکینان وچکلي دي او خواري دي خواري سړی نه لرم مستحق یې ماشومان در په غاړه دي اته نفر ماشومان راغلي نو تر ټوله ورځ دا ګرځئ او ته به کار څنګه وکړې ټول ورځ دا ګرځوم که چا لاس راته وغځوي خبر داسې ده تاسو ډېر تکړه خلک یاستئ موږ په څلور اندامو جوړ موږ که دومره انرژي نه لکه څومره تاسو کې کار او د روزي پیدا کولو هغه توان انرژي لري الله خو لرو الله دې وکړي دا خو به انشاءالله یو څه دوام درته وکړي انشاءالله خوشحاله خو یې الله دې خوشحاله مستحق هستین که مستحق هستم که دست و پای ندارم شما هم کار کردن همین خانم من خانمت هست همین خانم من دست و پای ندارم من مجبور هستم یعنی میرم میگردانم تا 2 روزی که یک زنده هستم یا این میمره یا من میمره اولاد دارین ندارم اولاد ندارین شما واقعا یک آدمی هستین که سلامت باشید خداوند سرتان رحم کرده سلامت باشید چون شما خدمتگار نمی خواهر ما هستین این با می حالت تو تیار شدی که امرش عروسی کنی بله این قربانی کلان میخواد دل کلان میخواد بله شما یک آدمی هستین که واقعا جنتی هستین ما مطمئن هستیم که مستقیما جنت میرین از خاطر این مادر راغلی څه شي راوځي سور مرته ناستې بس راغلی ولا به دا 15 کاله موږ ته چا کومک نه ده کړی شکر د وچه کومک را سره وکړی یم په کړیا ده 12 نفره کوچنیان لرو دغه د خدای دې هر څه ورکړي له تای سره دغه نفر زما سره یې کار سره دغه کوي کاټ یې راکړي نمشته یې کلم اوس دغه خپه خود کار نه کوي پښه مې هېڅ کار نه کوي دا ګوره درپسې ځوړنده ده ماشومان دې شته ماشومان روزي غواړه خو تا سره څه نشته لا فکر کوم ستا ژبه سخته تمامیږي امتحان دی صبر وکړو الله د صابرینو سره دی څنګه راغلی دي سور مرته ناست دی سره ماته ناست یم دغسې چې ما د بل کور کالي مې زما شام شکنې کوم به شی په قرآن کې کوم یې خیره ورڅې کنې بله ناست یم کوچني مؤمنان دي مشر زه د څلورو کالي یو مې خاوند وفات دی خاوند مړ سو سپین ږیری و پر ځای راته پروت و نو داسې تکه شنه سو راته مړ سو ته غریب یې غریب یم د خدای پناه و سپین ږیري ته یې ورکړی د 11 کاله یې ورکړی و د کوچنیانو لپاره په باره کې بل مې خوارکۍ د زړه نه جوړېږي خیر په هر صورت الله مهربانه دی خو انشاءالله دا خو بیا څه کافي درته وي هغه ورونو چې مرسته کړې ده دا وي ما د خوشحالۍ وژړلې څونه مخکې دا د اوړه بوجې دین د اوړه د خدای په نام د پنجوي کې پراته پنجوي د جنگ راغلي سره راخلم کې اوس د خرابه کې پراته سره بزې کې بکو پنجوي نه راغلي ده مور سره یې ولې دی دا وته میاش کېږي چې دی بل خرابه راکړي مور داسې ده ښه ما مخکې پرې چې دا ژوند دی امتحان دی صبر وکړئ الله د صابرینو سره صبر الله نوم ټلیفون رنګ را بس الله برابرې کنه په خیر او سلامتۍ سره استفاده څنګه راغلی خو مسکینان یو غریبان یو ورکه دا کمر خیریه بنسټ پورې و دا موږ له شته کړي و دا خاطر راکې دا کومک یې را سره وکړي کونډه دغه د کور سرپرست په دواړو ته کونډه یو د کور سرپرست دی دغه د کور سرپرست هغه په دواړو سترګو نه بنا دي هیڅ شي نه دردونه ډیر دي دردونه خو نو ولې نه دي خوارۍ دي مسکینۍ چې د بل امسا دا روژه کې دی خونه یې را کړې ده دا روژه کې په دا روژه کې په والله او په بلا کې 2 ورځې ما په کور کې ډوډۍ پخ شوې 2 واره دسترخوان کې په ګرده کال کې زما په کور کې په قرآن شریف کې د 100 افغانیو غوښه باندې شوي په ګرده کال کې په قرآن شریف کې د 100 افغانیو غوښه باندې شوي دغه مې دی اختر دی دا د هغه خلکو په مخ درنه سپېړه ده چې د غوښو څخه ډک دسترخوان پاتې کېږي او اشغال ته غورځوي نورې خبرې راټولول غواړم دغه مې زوی دی دغه د اختر چپلکې دی دغه یې کالي دی والله بلا کدونه شي دردونه ډیر دي مرکې چې څونه زغه کوم هغه نورم پسې لګیایي کنه نورونو فقط یو خبره راته کوم
ما سره چې کومک وکړي چې زما دغه زوی خدای تعالی په سترګو کې علاج وشي. الله دې په موږ او تاسو رحم وکړي چې څومره مو وس کېږي د دې خلکو لاسنیوی وکړي. دا خلک ډېرې اړتیاوې لري، دا خلک ډېر مجبوره دي. باور په الله وکړي چې څوک مجبوره نه وي په دې ستره مرته زما داسې ماشوم والله که څوک راوړي دا د مجبوریت کېږي. فقط یو غږ درته کوم هغه وروره چې څوک وس او توان لري په دغه شرایطو کې بیا هم وایم په دغه شرایطو کې زموږ د دې خویندو زموږ د دې ورونو زموږ د دې پلرونو لاسنیوی وکړي. موږ مو خدمت کوو. سکرین باندې لینکونه درته ښکاري، واتساپ نمبر هم دی. داسې به موږ کسان نه غواړو همداسې خپلې مرستې ورته رسوو. نور مو په لوی بخښونکي څښتن سپارم.